لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معززو پدین مینو مؤمنانو ورونو، دا الله جل جلاله شکر ادا کوم چې الله عز وجل موږ او تاسې په یو داسې مجلس کې سره یو ځای کړو چې هلته د لوی الله جل جلاله د لوی کتاب د قرآن عظیم شان متعلق یوه غونډه او جلسه او مجلس دی. زه غواړم د دغه عظیم مجلس او د دغه بابرکته مجلس په اړه باندې د شکر یو څو کلمات ووایم، تاسې هم راسره ووایاست. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اسمعونو، دا مجلس د هغو طالب العلمانو دی چې دغه طالب العلم دا ماشومان چې اصلا دا کلمه ده دا معصومان، دا د الله په دین باندې نه دي مکلف، خو الله عز وجل
موږ او تاسې په یو داسې معاشره کې پیدا کړي یو چې زموږ او ستاسې په زړو کې د الله د دین سره محبت دی. د هغه محبت نتیجه دا ده چې موږ او تاسې هغه بچیان، هغه معصوم الکان چې د الله په دین باندې نه دي مکلف، الله عز وجل دی په خپله کوتاهي باندې په خپلو ګناهو باندې نه نیسي، خو لیکن الله عز وجل زموږ او ستاسې په زړو کې د خپل دین محبت راچولی دی. د هغه محبت نتیجه دا ده چې دغه معصوم بچان موږ سهار وختي له خوبه راپورته کړو او بیا په ناز باندې دی ته ووایو چې بچایه یا زویه ته ولاړ شه د الله د دین د زده کړې دپاره، ته ولاړ شه مدرسې ته، ته ولاړ شه د کاري صاحب و درسګاه ته. دا ولې دونه مهمه ده چې الله عز وجل د دغه معصومو بچیانو د لمانځه پوښتنه نه کوي، الله عز وجل د دوی د روژې پوښتنه نه کوي، الله عز وجل د دوی هیڅ یو عبادت پوښتنه الله نه ځینې کوي. دی غیر مکلف دی. د هغه باوجوده موږ راولاړېږو سهار وختي د خپل بچیان له خوبه راپورته کوو او یو خاصې مدرسې ته او یو درسګاه ته استوو، هلته د الله دین ورباندې زده کوو، قاعده ورباندې زده کوو. یو کالو، 6 میاشتې، 8 میاشتې، 1.5 کالو، 2 کاله دغه ماشوم په قاعده کې تیری، الف با تا ثا دا کلمات زده کوي. در هغه وروسته بیا د الله جل جلاله کلام قرآن عظیم شان زده کوي. دا ولې دونه مهمه ده؟ دا ولې موږ او تاسې و دغه کار ته متوجه یو او ولې یې کوو؟ د دې وجه دا ده چې دغه الکانو ته موږ، دغه معصومانو ته موږ هغه څه په لاس ورکوو، هغه مقام او مرتبه، هغه ځای ته دی رسوو چې د هغه مقام او مرتبه خاص د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی. الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول کړی دی او دا به تاسو ته معلومه وي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په پیغمبرانو رسولانو کې اولو العزم پیغمبر دی او بیا د الله په ټولو انبیاء او رسولانو کې د لوړ مقام او مرتبه والا هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی. د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا مقام ورکړی سید الاولین والآخرین دی، سید الانبیاء والمرسلین دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ای زما امتیانو، زه تاسو ته یوه خبره کوم، زه به هغه څوک یم د محشر په ورځ باندې چې در ټولو انسانانو نه مخه به اوله وار قبر زما د خلاصېږي او د الله و دربار ته به اوله وار زه راپورته کېږم. خدا خبره په فخر نه کوم. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ای زما امتیانو، زه هغه څوک یم چې په ټولو امتو کې به زما امت زیات وي، خدا خبره په فخر باندې نه کوم. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه هغه څوک یم چې د الله په دربار کې هیڅ چاته به اجازه د شفاعت نه وي، هیڅ څوک به نشي کولی چې د الله عز وجل و مخ ته د یو چا سفارش او شفاعت وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اول هغه کس به زیم چې الله عز وجل به اجازه ماته وکړي چې اے محمد رسول الله، اے محمد تا ته اجازه ده د شفاعت د هغو انسانانو چې جهنم ورته واجب دی، ته شفاعت وکوه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا اعزاز به اول ور الله عز وجل ماته راکړي. ځکه په آیت کرسی کې الله عز وجل موږ ته دا ځای ښوولی دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. څوک دی چې د الله و مخ ته د یو چا شفاعت وکړي بیا د الله د اذن او د الله د اجازې ما سوا، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي.
چې الله عز وجل به اوله وار په ټولو مخلوقات کې وده ته اجازه د شفاعت وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره فخر نه کوو. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اول هغه څوک چې د جهنم به خلاصېږي الله عز وجل به جنت ورته واجبوي او زما شفاعت به د ده په باره کې الله قبلوي، هغه به بیا زم زه دا خبره بیا په فخر باندې نه کوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم شان دی، دا د لوی مقام دی چې الله عز وجل و حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. زما ورونو دغه پیغمبر دا رسول الله چې د ټولو انبیاو امام دی، سید الاولین والآخرین دی، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل د دې لوی مقام ورستم بیا الله عز وجل ورته وایي ای پیغمبره ای رسول الله یو ذکر بل در ښیم کوئ. هغه ذکر کم یو دی، هغه کمی کلمات دي، یو بل اعزاز دی، یو بل عزت دی، یو بل مقام دی، یو بل مرتبه ده. ای رسول الله دا د ځان لپاره غواړه. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې ورته وایي وقل ربي زدني علما. ای محمده ته زما دا دعا کوه چې الله په علم کې برکت واچوي، علم را زیات کړي، په علم کې برکت واچوي. دا چاته دا مقام د چا دی؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نن چې موږ او تاسې پر خپل اولاد باندې له خپله کوره یې راباسو، له خوبه یې راپورته کوو، له محفلو یې راګرځوو، د خوشحالۍ له مجلسو مو خپل اولادونه راګرځولي، حتی د خپل انا او د اکا کره یې نه پرېږدو. موږ وایي دا هلک سبق وایي، دا هلک قرآن وایي، دا هلک قاعده وایي. د دې قاعدې په ویلو باندې دی هغه مقام ته رسېږي کم مقام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل خوش کړی دی، او د کم مقام او مرتبه دعا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې وایي د الله ښوول سوی ورد او وظیفه ده دته چې ته دا وایې اللهم ربي زدني علما. الله په علم کې زیادت راولي، الله په علم کې برکت واچوي. ګورې زما ورونو دا د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان. دا رقم په اولو العزم پیغمبرانو کې حضرت موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام یو وخت خپل قوم ته بیان وکړي. دا د بخاري شریف حدیث دی. کله چې د خپل قوم ته بیان وکړي د پیغمبر بیان و د هغې زمانې مطابق هغه څوک و پیغمبر و چې د ده به تورات یاد و. تورات که زه داسې ووایم چې 200 وارې د قرآن عظیم شان هم ډېر غټ و، لا هم غټ. تورات الله تبارک وتعالی دونه عظیم او لوی کتاب، دونه د الله تبارک وتعالی احکامات په دې تورات کې را نازل شوي وو. دا ټوله د حضرت موسی علیه السلام یاد و. موسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر وکړي، یو وعظ یې ورته وکړي، یو مجلس جوړو. موسی علیه السلام ولاړ شو. اولو العزم پیغمبر دی، هغه پیغمبر دی د ځمکې پر مخ باندې ولاړ دی، الله تبارک وتعالی سره بلا کیف خبرې کوي. د هغه څوک تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. دا هغه پیغمبر دی چې الله وایي چې له ده سره ما خبرې کړي دي. دا پیغمبرانو ته په بازو پر بازو باندې ما فضیلت ورکړی دی. بعضې هغه څوک دي چې الله عز وجل د دنیا پر مخ باندې له دوی سره خبرې کړي دي. هغه دا حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته وعظ و بیان وکړي، بني اسرائیل چې د حضرت یعقوب علیه السلام اولاده ده، هغو چې دا بیان واورېدي ډېر تعجب یې وکړي چې دې موسی نن څه رقم ملغلرې له خولې راویستلې او دې څنګه بیان وکړي. ډېر یې ورته تعجب. نو پوښتنه یې ځینې وکړه موسی درته یو بل لوی عالم شته که نشته؟ تا خو داسې مجلس وکړي، داسې بیان دې وکړي، داسې تقریر دې وکړي ای موسی چې داسې بیان او خبرې موږ له چا نه دي اورېدلي. ای موسی درته یو لوی پیغمبر او نبی بل شته؟ موسی علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې د ده د علم مطابق چې در ما لوی عالم نشته. وجه دا وه چې موسی علیه السلام د اولو العزم پیغمبرانو سره پیغمبر و او د تورات حافظ و. دا یقیني خبره چې په دغه علم مطابق د ده د علم مطابق په دغه انسانانو کې داسې څوک نه و چې در موسی علیه السلام ډېر علم او ډېر علم دی الله تبارک وتعالی ورکړی.
موسی علیه السلام چې کله دا خبره وکړه الله عز وجل ته د موسی علیه السلام دې خبرې خوند نه کړي. الله عز وجل فورا موسی علیه السلام ته وحی وکړه موسی یو سړی دی درتام ډیر علم لري، یو سړی دی درتام ډیر علم لري. موسی علیه السلام ته د علم خوند معلوم و، د علم مقام ورته معلوم و، د علم مرتبه او درجه ورته معلومه وه. موسی علیه السلام الله عز وجل ته الله زړه مې غواړي چې ستا د دغه بنده سره ملاقات وشي او ستا له دغه بنده یو څه زده کړم. هغه علم چې د تورات حافظ دی، اولو العزم پیغمبر دی او د الله پر رسولانو کې اولو رسول دی. الله عز وجل چې څوک ورشي هغه حضرت خضر علیه السلام، موږ بس پښتانه یې خضر علیه السلام بولي. حضرت خضر علیه السلام د ده په نبوت او پیغمبري کې د علماو اختلاف، د جمهور علماو قول دا دی چې حضرت خضر علیه السلام دا پیغمبر، د بعضو علماو قول دا دی چې پیغمبر نه دی، د الله یو نیک ولی بنده الله عز وجل لوی مقام او مرتبه ورکړي، پیغمبر نه دی. خو د جمهور علماو قول دا دی چې حضرت خضر علیه السلام دا پیغمبر دی. موسی علیه السلام چې کله د الله تبارک وتعالى په دې خبره باندې چې الله دې خبر کوي چې د تام لوی عالم ستا د تا ډیر شان زده دي، نو موسی علیه السلام د پیغمبري باوجود چې پیغمبر دی، د اولو العزم پیغمبر دی، د الله رسول دی، الله یو امت راستولی دی. نو الله عز وجل ته ویل چې الله زړه مې دا غواړي چې ستا له دغه بنده سره زما ملاقات وشي او له دغه بنده زه یو څه زده کړم. الله عز وجل دته وښول چې په پلانکي بحر باندې د پلانکي او پلانکي دریا په مابینځ کې دا سړی هلته پیدا کیږي. الله عز وجل هغه شی وښول. موسی علیه السلام او یو ملګری د دغه سړی د ملاقات، د دغه عالم د ملاقات لپاره او له ده څخه د څه د زده کړې دپاره د څو شپې د طالبې دپاره خپله بستره وتړل، د سفر سامان یې ورسره واخیستی او روان سو دورې. دغه موږ او تاسې چې د خپل بچیان له ټولو شانه راوګرځوو، د خپلوۍ قرابت دوستۍ له ټولو شانه راوګرځوو او یو مدرسې ته استوو، یو حافظ صاحب ته استوو او سهار وختي له خوبه راپورته کوو. خامخا به مدرسه کې کله وهلم وي، کله ټکولم، کله خوش کوي، کله بله کیسه. خو د دې ټولو شانو باوجوده زما دا شیرین اولاد، زما دا ګران اولاد، زه بیا هم دلته راستوم، په یو درسګاه کې یو قاري صاحب ته کښېنوم. د دې مقصد دا دی چې هغه څه طلب کې دی چې موسی علیه السلام سفر ورپسې کړی، هغه څه دی زده کې چې موسی علیه السلام یې ارمان درلودی، هغه څه دی زده کې چې دی د الله په بندګانو کې یو خاص بنده سي، هغه څه دی زده کې چې د ده په برکت باندې به الله تبارک وتعالی د ده د ټولو قریبانو شفاعت الله به د ده د قبلې د ټولو قریبانو مبارک. تاسو ته به دا ځای معلومي چې یو حافظ د لسو جهنمیانو انسانانو شفاعت کوي. دا قرآن یاد کوي، د قرآن باندې دا زندگی تیره کړه لکه دا زموږ حافظان الحمدلله ټوله متشری، یا یو ځای امام وي، یا مفتی وي، یا قاری وي، یا استاذ، بس دا زندگی پر د باندې په دې کې تیره سي. دا قرآن چې د زده کړی دی او دا قرآن چې دی چاته وایي، په دغه ویلو باندې دی الله عز وجل هغه مقام ته رسوي چې کم مقام او مرتبه الله عز وجل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې تیله ما غواړه. دغه زموږ بچیان چې موږ له ډېره نازه دا ډېر ګران بچیان چې موږ بیا هم په کور کې نه پرېږدو، له ودو یې راګرځو، له نورو خوشحالیو یې راګرځو، د قریبانو له کورو یې راګرځو، له پکنیک او منظرو یې راګرځو، موږ ورته سبق یې خرابېږي. په دې سبق باندې دی هغې مرتبې ته رسېږي کم مرتبه چې الله تبارک وتعالی انبیا او رسولانو ته ورکړي. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، هغه چاته چې الله د خیر اراده وکړي، الله د خیر اراده وکړي، الله ښه اراده ورته کوي، نو الله تبارک وتعالی خپل دین ورزده کوي، خپل دین یې خبرې. د دغه مدرسو او د دغه مجلسو د دغه درسګاو د مقصد دی، دغه مطلب دی چې یو کامل انسان له ده جوړ شي. داسې انسان له ده جوړ شي
چې دیم د خیر سړی وي او نور خلک هم د خیر ته راوبولي. تاسې به دا ځای زه به د خپل ځان په باره کې مجلس درته وکړم. زه تقریبا 25 کال له مخه زما پلار وفات شوی. زه ډېر کشر وم، لکه دلته د الکوان چې نه زه داسې یو هلک وم چې زما پلار وفات شو. زما په قریبانو کې پر ما باندې ډېرو خلکو دا زور ولي چې ما د علم له سلسلې واړې. خدای پاک مې دا په زړه کې راچولی چې زیان نه پرېږدي، زه بل کار نه کوم سبق وایم. نن چې الله تبارک وتعالی زما په لاس باندې الله د کم د خیر لارې روانې کړي دي، یا زه چې زما د علم مطابق چې زه د الله و دین ته یو خدمت کوم، یو نمه خدمت یا لږ یا ډېر زما زړه ته نه لوي چې زموږ په ټوله خاندان کې دي څوک. دا د څه شي برکت ده؟ ما ولاکه یا سکول ویلی، ولاکه مې کالج ویلی، ولاکه یو نشته تکللی، خو الحمدلله په دا اوس عمر باندې مې چې زه قسم په دې باندې واخلم چې 200 نفره به زما شاګردان دستاربندۍ به کړي، اوس علما دي په مدرسو کې درسونه کوي، لا هم ډېر زما د لاس. او زه چې په دا مدرسه کې اوسېدم داسې نه وم چې نابغه طالب وم چې بیخي په ټوله مدرسه کې به ممتاز والا زه وم، د ګزارې طالب یې وم. لیکن الله عز وجل په دغه مختصره زندگی کې یعنی 25 کاله عمر کې الله تبارک وتعالی د علم سلسله الله را باندې خلاصه کړې ده. د قرآن عظیم شان د حفظ د تقریبا یو سلس د قرآن عظیم شان میاد دی، او دغه رقم د درس نظامی مې ټول خلاص کړي دي، ورسره مې د فقه تخصص کړی دی، او د دې سره الله تبارک وتعالی د یو مدرسې د قائمېدلو توفیق را نصیب کړی دی. حتی داسې پلان ملاسته ان شاء الله تعالی که الله رضا و چې دلته دې هم مدرسې وي، دلته به هم ترتیب په افغانستان کې به هم 2 ځایه د مدرسې ترتیب روانوم. دا د شي برکت دا دغه مدرسې برکت ده. داسې یو مدرسه وه چې هلته به زه ورکلم، یو ټکی سبق به مې وایي، نن دغه ځای ته زه الله رارسولی. نن زما سره الحمدلله د خلکو بچیان دي، حفظان کېږي، قاریان کېږي، د خپل کور د خپل ورونو د خوندو بچیان مې دي الحمدلله، د قرآن عظیم شان حافظان دي، ضرور د قرآن عظیم شان قاریان دي. په راس کې زه یم او زما دا کمال نه دی، دا د الله د قرآن کمال دی چې دا قرآن ما په یو کاري صاحب باندې وویلی. دغه د حفظ د ناظرې سلسله مې خلاصه کړه، دا سال اول سال دوم دا سلسله مې وویله. نن دا برکت دی چې خور ته مې هم خیر رسېدلی دی، ورور ته مې هم خیر رسېدلی، او په سوونو قریبانو ته نور دوستان انډیوالانو ته مې هم خیر رسېدلی. ځکه زما ورونو دا ډېره یو مبارکه طریقه ده، ډېره مبارکه لار. موږ ته چې یو شی معلومیږي که د دنیا په لحاظ باندې که د آخرت په لحاظ باندې، هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیي. زه نه شم درته ښوولی، موږ ته به قرآن راشي یا به حدیث راشي. قرآن د الله تبارک وتعالی کتاب دی. قرآن ټوله قرآن په دې باندې ډک دی. الله تبارک وتعالی الله عز وجل دا وایي چې هغه کسان چې د زما دین یې زده یي، د زما قرآن یې زده یي، له هغو کسانو سره نه دي برابر چې هغو دا نه زده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. یو تفسیر یې دا دی، الله عز وجل وایي هغه سړی چې په سترګو ړوند دی له هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه په سترګو باندې وي. هغه سړی چې په یو سره غرمه کې لمر ته ولاړ وي له هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه په یو یخه سایه کې ناست. هغه سړی چې ژوندی دی، خبرې کوي، تګ و راتګ کوي، جوړ روغ سړی دی، د هغه سړي سره نه دی برابر چې هغه مړی دی. دا څوک شي؟ دا علما دي. د دغه علماو، د دغه قاریانو، د دغه حافظانو شان، عزت، مرتبه الله لوړه کړې ده. د الله قرآن په دې باندې شاهد. بیا به تاسو ته در معلومیږي الله عز وجل دا وایي چې زما په ټولو بندګانو کې چې له ما څخه بیریږي هغه علما دي. هېڅ بل سړی نه دی یاد کړی. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله په بندګانو کې چې له الله څخه بیریږي هغه علما دي. دا القرآن به علما وي، دا به شیخان وي، دا به مفتیان وي، دا به د یو مشهد امام وي. د دې په روزنه کې چې تا حصه واچول، تا برخه واخیستل، ستا په برکت باندې دی الله تبارک وتعالی حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی، تا د الله د دین کومک وکړي. قل ان تنصروا الله ينصركم. تا د الله کومک وکړي، الله جل جلاله باندې د ایمان وساته چې الله به ستا کومک کوي. تا د الله د دین عزت خوندې کړي، د دې قاری، د دې حافظ، د دې مفتی، د دې عزت کول دا د الله تبارک وتعالی عزت دی، د الله د دین عزت دی. تا د دې عزت وکړي،
الله به ستا عزت کوي. تا د په ښه سترګه وکتل، الله به تا ته په ښه سترګه باندې ګوري. تا د کومک مدد وکړي، الله به ستا کومک مدد کوي. دا د دنیا خبره ده. په آخرت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدان سوي وو. په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 80 نفر شهیدان وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري پیغمبر دی، د ده ملګري دا صحابه کرام دي، کم جنگ ته سکللی دي، دې ته غزا وایي. د اسلام د ډیرو مهمو غزاګانو څخه غزا د احد غزا ده. اجیان مبارکان به کلی د احد میدان به لیدلی. 80 نفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدان پراته دي، قبرونه وکیدل شول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته رالی. اوس وګوره د دې قرآن دا کاری صاحب وایي مولوي صاحب نه دی، دا مفتی صاحب نه دی، شیخ صاحب نه دی، د غټ مقام دی، خالص د قرآن عظیم شان قاری دی. بس د الله رسول صلی الله علیه وسلم شته کی دې ته نه ګوري چې دا صحابي دی، دا شهید دی. قبر ته د الله رسول ولاړ دي، صحابه کرام ته وایي دوه نفر په یو قبر کې شخ کی، دوه نفر په یو قبر کې شخ کی. خو ګوري ای صحابه کرامو په دا دوه نفر کې چې د هر چا ډیر قرآن زده هغه اول وار په قبر کې ږدي. دونه لوی مقام دی دې خلکو، دونه لوی مرتبه یې ده. دا قرآن دونه د عظمت قرآن دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ورته وایي چې اول وار هغه سړی په قبر کې ږدي چې هغه سید دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ورته وایي اول وار هغه سړی په قبر کې کښېني چې ډېر سخي دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ورته وایي چې اول ور هغه سړی په قبر کې کښېږدي چې هغه مهاجر سوی دی. اول ور د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نه ورته وایي چې کم یو په عمر ډېر مشر دی، ډېر عمر په اسلام کې تېر کړی، هغه اول ور په قبر کې کښېږدي. نه، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي اول ور په قبر کې هغه څوک کښېږدي چې د هغه قرآن ډېر زده وي. دونه لوی مقام دی د قرآن. دې خلکو ته په لوړه سترګه باندې ګوري، د عزت په سترګه باندې ګوري. دې ته د عزت په سترګه کتل د الله تبارک وتعالی عزت دی، د الله د دین عزت دی. که دغه علما نه وي، که دا قاریان نه وي، تاسې وګورئ، تاسې د دنیا ملکو ته ولاړ شئ. زما یو شناخته دی، در 10 وارې زیاته قل ولا شریف راته وویله، لن قسم د قسمه ویلي. نو چې دی د یو مدرسې ته شاګرد سوی وایي، د یو حافظ صاحب ته ورغلی وایي، د په د خپل کوچنیوالي کې 1 کال عمر دا مدرسې ته ورکړی وایي، نن به د ده 60 صورت زده وایي. تا یو صورت یوه قل ولا نسې ویلی، په 10 وارې سمه نسې ویلی، او پر تا باندې تېر سوی او یا 80 کاله عمر وي. ته به د الله ته څه جواب ورکوې؟ د قرآن خو د الله رسول دا وایي القرآن حجة لك او علیک. دا قرآن به دي یا د الله تبارک وتعالی په دربار کې به دي دا قرآن خلاصوي، دا هر مؤمن، او یا به دي د قرآن په وجه باندې الله تبارک وتعالی د جهنم لاره به دي. نعوذ بالله. ځکه زما ورونو دا مجلس، دا مدرسه، دا استادان همدا داسې مه بولئ چې ما دا کار وکړي. قسم په الله پر تا باندې د الله فضل اوس شته مدرسې ته راغلې، شته مدرسې ته راغلې، دا پر تا باندې د الله فضل اوسو. نن چې ستا زوی په مدرسه کې دی، نن چې ستا زوی قاری دی، نن چې ستا زوی عالم دی، دا د الله مهرباني پر تا باندې وسوله. دا خو موږ ډېر وینو، ډېر خلک داسې وي، زه وینم داسې نه دی چې خالي په دا کوټه کې شناختي د شرق او د غرب د دنیا سره تعلق. قسم په الله چې د خلکو د زړه دردونه درته ووایم، ستاسې به سره وګورئ چې درته څه وایم مولوي صاحب، دا ته څنګه خبرې کوې؟ داسې د فتنو دور دی، داسې خبرې دي چې په دې سپیکر کې ویل یا په ریکارډ کېږي، د په ریکارډولو باندې زه په والله بله د الله په ذات قسم زه په شرمېږم. داسې خبرې دي زما وروڼه. که دغې مدرسې برکت دي، که د دې قرآن برکت دي، که د دغو علماو برکت دي، که د دې مسجدو برکت وي، ستا زوی به د الله دین وپېژني. دا ستا زوی به دا وپېژني چې دا زما بابا دی، دا مې مور. د دغه بابا په عزت باندې او د دغه مور په عزت باندې به زما الله تبارک وتعالی و جنت ته بیایي، او د دنیا او د آخرت عزت مو په نصیب کېږي. تاسو ته دا مزه معلوم دی، په دې امت کې در ټولو لوی بزرګ در صحابه کرام راوروسته بیا اویس کرنی رحمت الله تعالی علیه. اویس کرنی دا د دې امت در ټولو لوی بزرګ، حتی در امام ابو حنیفه، در امام شافعی او در
در حسن بصری، در امام غزالی، در شیخ عبدالقادر جیلانی، د شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه، دا څه ولیان چې تیر شوي دي در دا ټولو لوی ولی چې دی اویس قرنی رحمت الله تعالی علیه. تاسو دا ځای در معلومیږي اویس قرنی څه عمل کړی د اویس قرنی د لوی مقام او د عظمت شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د مور ډېر خدمت کوي، د مور ډېر قدر کوي، د مور ډېر عزت کوي. شاده د مور پلار عزت یو خدا د دغه طبيعي مینه د مور د پلار کافرم کوي د خپل مور پلار نه هغه اسلامي مینه استا لالچ استا په زړه کې چې دای کمی دا کار وکړي نو دا دایره ته ملاویږي. هغه ته څوک شي، هغه ته قرآن شي، هغه ته دین شي. دا قرآن درته وایي چې ګوره ای مؤمنه دا مور او پلار ته به د اف کلمه نه وایي، فلا تقل لهما اف. د اف کلمه به د مور پلار ته نه وایي، د زجر کلمه به نه ورته وایي، سخته کلمه به نه ورته وایي. بیا چې تا ته دا ځای شي چې ستا د دغه پلار د دغه سپینږیري پلار دعا د عرش عظیم باندې بلاکیف د الله په دربار کې قبول او مقبوله دعا ده. دا بیا څوک درته شي؟ دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم درته شي. که تا د الله د رسول سره تعلق نه، تا له د قرآن سره تعلق نه، تا له علماو سره تعلق نه، هسې د اسمانه خو وحی په سړي باندې نه کېږي چې سړي ته د الله دین زده وي. نو کورې زما ورونو وخت مختصر دی، زه په دغو خبرو باندې نور اکتفا کوم. دا مدارس د دې مدرسې بنیاد اوله ور د الله رسول صلی الله علیه وسلم شي. اهل صفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو ته خوراک د مدینه منورې انصار او مهاجر صحابه کرام ورکوي. داسې ترتیب هم نه و لکه دا زموږ د اشپزخانه یو ښه ترتیب. کله چا شیدې ورته راوړي، کله چا څه خرما ورته راوړي، کله چا وربشنه ډوډۍ ورته راوړي، کله چا بل شی ورته راوړي. د دې بنیاد الله رسول صلی الله علیه وسلم شي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره بلا تشبیه د کور سره دا رقم دیوالو لکه دا دیوال شته. دا د طالبانو مدرسه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو وسیله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور. عالم او شیخ او ملا او مفتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام حضرت بلال رضی الله عنه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه، دا صحابه کرام د دې دغه خدمت چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه مسجد کې چې دوی څه زده کړه، دا علم بیا نور صحابه کرام ته ورسوي، هغو تابعین ته ورسوي، هغو تبع تابعین. نن ما او تا ته د هغه مدرسې برکت دا دی چې نن زما او ستا په دغه کور کې دلته دغه مدرسه جوړه ده. دغه مدرسه الله جل جلاله ساتي، الله یې کومک کوي، الله یې مدد کوي، الله یې نصرت کوي. قسم په الله چې موږ او تاسې ټوله په اتفاق باندې دا ووایو چې موږ به دې مدرسې سره ښه نه کوو، دغه مدرسه به الله جل جلاله ساتي. ولې؟ په دې کې د الله قرآن ویل کېږي، الله د خپل قرآن کومک کوي. ما زما مدرسه ده، قسم په الله که به ما په ټوله زندګي د مدرسې ته چانده کړي، په ټوله زندګي د مدرسې. او قسم په الله چې یوه سړي ته ووایم، زما په عزیزانو په قریبانو کې د خلک شته چې یوه سړي ته ووایم د 5 کاله خرڅ راکړي، لیکن موږ ما دا چانده نه. وجه څه وجه ده؟ ما پر الله دا ایمان دی دا مدرسه به الله ساتي. د یو کال سه دا بل کال زما د مدرسې ښه زندګي، د یو کال چې څونه مصرف دی زما د مدرسې، دویم کال مصرف هم زیاتي او د دې مدرسې عمدل هم زیاتي. د الله ساتي. اسې ما او تا خو چې ما او تا ګر سره داسې توپان سو چې دا ټوله 500 او 80 کاله د الله په دین کې تېر چې دا ته مړ سې بیا د الله دین څوک ساتي؟ دا ما او تاسې د 580 کاله له مخه نه و په دا دنیا کې. دا د الله دین چا ساتي؟ دا قاریان چیرې وه، دا مفتیان چیرې وه، دا حافظان چیرې وه؟ و همدا زما او ستا بخت دی، دا د الله مهرباني ده. ما او تا به الله ته لاس پورته کړو چې الله دا زما مال، دا زما خدمت، دا زما خبرې، دا زما فکر دا ستا په دین کې مصرف. الله خپل دین ساتي. الله دې ته ضرورت نه لري چې پلانکی خیر او پلانکی ځای، پلانکی قبیله والا، پلانکی کور والا، پلانکی حاجي صاحب د خدمت کوي. الله د خپل دین خدمت کوي، الله د خپل دین ساتنه کوي. خدا به زما او ستا سعادت وي چې زما او ستا په ښه مشوره باندې الله تبارک وتعالی یو الک طالب العلم کړي، قرآن زده کړي. نو دا قرآن خدای در مرګه وایي، کل ولا خو بیا وایي د دې کل ولا په ویلو په اجر کې تور سره شریک وروره. دا نه د ضروري چې ته به خامخا حافظ صاحب یا قاري صاحب یا چې هر چا په دې مدرسه کې
د ښې مشورې خدمت وکړي او اخلاص یې ورسره وکړي، محبت یې ورسره وکړي، دی په دې خیر کې ورسره شریک شي. او د دغه خیر برکت دا دی چې د دې سړي څه به عالم جوړ شي، قاري به ورسه جوړ شي، حافظ به ورسه جوړ شي. دا اوس روژه را روان ده، په دا ټولو مسجدو کې د حفظ تراویح شروع وي. دا حفظان خو له اسمانه نه دي راشوه سوي، په دغو مدرسو کې حفظان کېږي. دغه استادان سبقان ورته وایي. د دغو استادانو پر نگراني کې دا سړی نن دې ته رسېدلی دی چې ما او تا یو سورت بقره نسو ویلی، ما او تا یو سورت یاسین نسو ویلی، پلار ممری یو سورت یاسین نسو باندې ویلی، ما او تا یو تبارک الذی نسو ویلی د ځان لپاره. دا قاری، دا هلک، دا ځوان، دا مخته چې ډېر سپارې قرآن عظیم شان تا ته په لمانځه کې په زور ووایي. دا د څه برکت دی؟ دا د دغو مدرسو برکت. الله تبارک وتعالی دې دا ستاسې ناسته قبول کړي، الله دې دا ستاسې راتګ قبول کړي. الله جل جلاله دې موږ مسجد هم د الله و دین ته وقف کړي. الله دې زموږ په فکر کې، زموږ په زړه کې، زموږ په دماغ کې دي الله تبارک وتعالی د خپل دین خدمت را نصیب کړي. د الله دین ډېر لوړ دی، د دې خدمت په برکت به ما او تا هم غټ خلک سو. د الله دین ډېر عزتمند دی، د دې خدمت په برکت باندې به ما او تا هم عزتمند سو. الله دا فیصله کړې ده، من کان یرید العزة فلله العزة جميعا. که عزت غواړې، عزت د چا سره دی؟ د الله تبارک وتعالی سره. که مقام غواړې، مقام د چا سره دی؟ د الله تبارک وتعالی سره. که لوړه درجه غواړې، په دنیا کې غواړې که په آخرت کې غواړې، د چا سره ده؟ د الله تبارک وتعالی سره. راسه ما او تا پر الله باندې ځان تاوان، راسه موږ د الله د دین خدمت وکړو، دا بچیانو ته، د خپلوانو ته، دا قریبانو ته حوصله ورکړي، حوصله ورکړي چې د الله د دین خدمت وکړي، د الله و دین ته ولاړ شي، د علماو سره تعلق شي، د نیکانو سره تعلق شي. دا ټول علما، خصوصا د دیوبند علما، دا ټول ولیان، هغه پخواني خبرې بیا ځای خبرې دي، دا ولیان ولی نه معلومیږي. دا ټول ولیان، دا مؤمن دي، ایمان یې راوړی دی، دا قرآن مني، دا پیغمبر مني، دا خدای مني، دا 5 وخت لمونځ کوي، ذکر تسبیح کوي. ولی نور څنګه یي؟ موږ ته هغه ولیان بولي، لو غاړګیانې چې په غاړې، غټ غټ بنګړیان چې په لاس. نظم ورونه الله تبارک وتعالی دې ستاسې ناسته قبوله کړي. الله تبارک وتعالی دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي. تاسې نن دغه مجلس ته راغلي یاست، الله عز وجل دې د خپل شان مطابق تاسو ته د دې عوض درکړي، الله دې دې بدله درکړي. الله رب العزت دې ستاسې په کور کې علما پیدا کړي. خدای جل جلاله دې الله عز وجل دې ستاسې په کور کې داسې علما پیدا کړي چې ټول امت ته د علم رڼا ورسیږي، ټول امت ته خیر ورسیږي. الله عز وجل دې زموږ خویندې، میندې، زموږ قریبان الله تبارک وتعالی دې د خپل دین ته متوجه کړي چې د خپل دین خدمت وکړي. او دا څومره ښه موقع ده ستاسې په کلي کې نن د الله د دین یو لاره خلاصه، خدمت روان دی. کوشش دا وکړي چې هره نوع د خدمت ورسره وکړي، حوصله ورکړي، ښې مشورې ورکړي، نگراني یې وکړي. کم خلک چې په دماغ کې دا خبره چې مدرسه خو نو دا معنی یعنې فالتو ټیم تېرول، فکر ورکړي چې و مسلمان ورور دا کلمه چې ته وایې دا دلته زده کېږي، دا قرآن چې ته وایې دا دلته زده کېږي. الله تبارک وتعالی دې ستاسې ناست او مجلس قبول کړي. د حافظ صاحب محترم د دغې مدرسې عربیه دارالعلوم غفاریه محتمی حافظ عبدالغفار صاحب، الله تبارک وتعالی دې د په عمر کې برکت واچي. الله تبارک وتعالی دې دی نور مخلص کړي چې دی د الله و دین ته ښه خدمت وکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ناستو خلکو ته، زه خو د قرآن په نسبت راغلی یم، بل مې هېڅ نیت نشته. الله دې د قرآن په برکت باندې نور هم د الله و دین ته نږدې کړي. الله دې نور هم د خدمت را نصیب کړي چې موږ هم د محشر په ورځ باندې په دې خوشحاله شو چې یاره زه ما هم د الله د دین خدمت کړې، د الله د دین د خادمانو په لیست کې زم راغلی یم، زم د الله د دین سره مخلص او محبت مې ورسره درلودی، زم الله تبارک تعالی په هغو کسانو کې حساب کړی یم، یا راوستلی مې حساب کړی یم، یا یې ملګری کړی یم چې هغه د الله د دین سره محبت و. الله تبارک وتعالی دې ستاسې ناسته قبوله کړي. الله دې دا زموږ خبرې په خپل دربار کې قبولې کړي. دا کمې خبرې چې الله او د الله د رسول د قول مطابق الله دې قبولې کړي. کمزوري کې سوي الله تبارک وتعالی د هغو معافي وکړي. مزید الله تبارک وتعالی موږ د خپل دین خاص خادمان وګرځي. الله دې مزید ښه محبت د خپل دین د خدمت په زړه کې راواچي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.